انجینر صاحب ته مې دیوال سپارلی و چې ورشم چې دا دیوال وګورم یاره سار خوب وینم که دا دیوال داسې دی که ته کور یې ړنګ نه شې دا یې څه کړي دي دا لکه دا څه دي دا زه به دې کور رانې سره وس ګورم چې د خدای په نیکه کې هالو مړه سلامونه تېرېږه ته راشه دلته تا هغه دیوال کړی دی چې دا وګورې ته راشه دلته بس دا 2 دقیقو کې رانم ستا کور شاوخوا کې دلته یو بل کور مې جوړاوه هغې ساحه کې رالم بس زه دلته ناست یم راځه دا د دې دیوال باندې چې ما لکه چې لابرټیپ والی او پلستر هغه کاتره پسې لکه چې راووته موږ هم بس لوټ اږدو خپه پرېږدو او تېرېږو لوټ اږدو او خپه اږدو او تېرېږو خدای دې خیر کړي السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه د خیر په غونډۍ ناست خدای دې خیر کړي شی نه مې ریږه شی دلته ودروم چک بلاندې کرلي دي ته دا وګوره چې کړي دي کله چې ما دا دومره پیسې درکولې ما دې پلسترلو درکړي وي که نه ما تاله سیمټلو درکړي وي ګوره موږ چې دا تعمیر ستا جوړوو سیمټ کم شو سیمټ چې تا به 100 زره لګېدلې ما به 40 زره درکولې نو تا چپې کولې سیمټ څنګه کم شو دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسه والا لاره بنده وه لاره سیمټ چې راتلل که نه پاکستان هغې وخت کې لاره بنده وه او بل د ملک حالات هم خراب وو پرېږده تاسو بس نه خبره شي ملک حالات خراب وو اوس دا د څه شی کړي ته ما ته دته وګوره خیر دی لږ به نور لابرټیپ هم راوړم هلو د ډاکټر صاحب د کور مخکې ولاړ یم ته هم راځې ریشه راځه دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسه نو بس څه وکړي نو چې اوس ګوره اوس سیلابونه رالل ځکه دا چاود شو ما پې لابرټیپونه ولګول ته د انجینري چېرته ویل انجینري دا ننګرهار انجینري پوهنځي کې ننګرهار پوهنتون کې اول نمره فارغ شوی انجینره ګوره وسو ریشه راځه ته هم راځه د دې دیوال مې پلستر کړی د دې ګلان خو راووتل چې څه خبره ده چې داسې په قارئ خدای دې بیخ ونه باسه 2 میاشتې مخکې دې زما تشناب جوړ کړی و او راوولیدو او مېلمه پکې مړ شو دا دې څنګه تشناب جوړ کړی دی تا له خو ما د 100 په ځای 1.5 زره درکړي دي هغې باوجود هم دغه تشناب وولیدو یو حال دا سړی چې دی دا خدای په نیکه کې تا ته ودا د انجینري دی خیر دی ما ته یو دو خبرو ته نږدې دي شکر وباسه چې هغه غټسري مېلمانه مې خلاص کړه خو به 40 ساعته تا کار را روان و ته لا ما ته په قاره مې تشناب خو به بیا جوړ شي خوښ و چې مېلمانه خلاص شوي دا ټس پس پرېږده تشناب راته جوړ کړه دغه سړی نیول غواړي هلکه ښه ته څه کوې د دې خو یو تشناب دی جوړ به شي اوس دا خو زه نور پلستر راوړم راځم ښه دغه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسه هلکه سړی ونیسه دا سړی دراوله خبره کوم سلامونه ده که نه دنه ما د انجینري ایستله افغانستان زه هم د داسې انجینریانو وران کړو ورکې لکه مړه بسم زه چې ځم خو دی بس بلا و برکت نه و افغانستان کې د انجینرانو قدر نشته اوس زه اروپا کې کورونه ورانو جوړوم ستا خو به دیوال لږ ځای له جوړ به شي مونږ خو د مهم شي نه اخلاص کړو